په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته د ریګریشن انالیسیس معرفي کړم. ریګریشن انالیسیس په ډېر تحقیقي ځایو کې ډېر په کار کېږي. مثلا که چېرې تاسو زراعت په برخه کې، طبابت په برخه کې، فارماسي، په سیاسي برخو کې، په نورو ځایو کې تاسو تحقیق کړئ، د ریګریشن انالیسیس ډېر استفاده ترې کېږي. په دې ځای کې زه تاسو ته د مڼو چې څومره کیلو مڼې خرڅې شوي دي، فی من قیمت یې څومره دی او د اعلاناتو تاثیر به ورته وګورو. مثلا که چېرې اعلانات ډېر کېږي، پیسې ډېرې پرې مصرفېږي، هغه د مڼو په خرڅلاو باندې څومره تاثیر لري. مثلا که موږ ډېر اعلان وکړو څومره مڼې به خرڅې شي، که کم اعلان وکړو څومره به خرڅې شي. په عین وخت کې که چېرې موږ قیمت لوړ کړو څومره به خرڅې شي، او که قیمت ټیټ کړو څومره به خرڅې شي. نو د دې د پیدا کولو لپاره موږ به د ریګریشن انالیسیس وکړو. د دې په خاطر باندې چې دا ترسره کړلی شو، په ډیټا باندې به کلیک کړو، ډیټا انالیسیس ته به ولاړ شو. ډیټا انالیسیس ته چې ولاړ شو نو موږ به دلته ریګریشن پیدا کړو. ریګریشن هم چې پیدا کړو په اوکې باندې به کلیک کړو. په اول انپوټ کې به تاسو د مڼو هغه مقدار چې خرڅ شوی دی تاسو به دا انتخاب کړئ. د ایکس په رینج کې یا په دغه ځای کې به هغه وریبلونه چې تاسو غواړئ چې د هغو تاثیرات مطالعه کړئ. مثلا موږ د قیمت غواړو مطالعه کړو او د اعلاناتو تاثیر د مڼو د مقدار په خرڅلاو باندې مطالعه کړو. نو لیبل به ورسره انتخاب کړئ، د دې په خاطر چې دغه اول خط چې دی دا ټول ټکسټ دی، یعنې ارقام نه دي، نمبر نه دي. د کانفیډنس لیول 95% یا 0.05% موږ انتخابوو. د اوټپوټ لیول په کوم ځای کې تاسو خپله ډیټا غواړئ نو زه به دا ځای ورته انتخاب کړم. تاسو کوم شیان غواړئ چې محاسبه کړئ په دې ځای کې، مثلا ريزیژوال پلاټ غواړئ، لاین فید پلاټ غواړئ، کوم معلومات غواړئ. مثلا د نمونې په شکل باندې موږ اوس دلته تنها ریګریشن غواړو مطالعه کړو. صحیح شو؟ تاسو کړلی شئ چې ټول دا استفاده کړئ، تاسو ته یې ګرافونه وباسي او د هغو نه استفاده ترې وکړئ. د نمونې په شکل باندې موږ دا درې انتخابوو. په اوکې به کلیک کړو او موږ ته مکمله ډیټا راکړه. ښه، مهم شی چې په دې ځای کې دی یو آر سکویر دی. آر سکویر د موږ ډېر مهم دی، د دې په خاطر باندې په هر اندازه چې آر د موږ 100 ته نږدې وي، یعنې دا له 1 ته نږدې وي، په دې ځای کې موږ تقریبا 90% آر سکویر دی. معنا یې دا ده چې د موږ دغه رابطه دلته مثبته ده، یا د قیمت ده او یا هم د اعلانات، مګر مثبته رابطه موږ لرو. دا یو مهم خبر. دویمه مهمه خبر یې دا ده چې د موږ سیګنیفیکنت صفر چې دی دا د 0.5 نه کم دی. دا یې بل مهم خبر. نو معنا دا ده چې په دې ځای کې یا قیمت یا اعلان د مڼو د خرڅلاو په زیاتوالي یا کموالي کې تاثیر لري. دا یې بله مهمه خبره. صحیح شو؟ نو سیګنیفیکنت صفر باید تاسو وګورئ. بله مهمه خبر چې ده چې ډېر ارزښت لري هغه د ټي سټټسټیکس دی. بله مهمه خبر چې هغه د پی ولیو ده یا د پی ولیوګانې. د پی ولیوګانې په دغه ځای کې د 0.005 نه کم دی په انټرسپټ لیول باندې. قیمت فی من 0.001 دی او په اعلانات په بازار کې 0.004 دی. نو پی ولیوګان ټول د موږ سیګنیفیکنت دي. نو په دې ځای کې موږ ویلی شو، د دغو پی ولیو نه موږ ویلی شو چې هم د قیمت تغییر د مڼو په مقدار باندې تاثیر لري او هم د اعلاناتو. البته تاثیر یې تاسو کېدلی شي چې وروسته مطالعه کړئ. مثلا دلته قیمت په $2 دی او 8500 کیلو خرڅ شوي دي او د اعلاناتو مصرف $2800 شوی دی. او په معکوس شکل که چېرې موږ په دغه آخري ځای کې وګورو، قیمت $4 شوی دی، تنها موږ 5600 کیلو خرڅ کړي دي او اعلانات هم کم شوي دي. نو په دې ځای کې موږ ویلی شو چې که چېرې موږ اعلانات ډېر وکړو امکان لري موږ خرڅلاو ډېر کړو، که چېرې قیمت ټیټ کړو امکان لري خرڅ ډېر شي. نو موږ ته تنها دومره ویلی شي پی ولیو او دغه اف سیګنیفیکنس چې دغه یو شی شته دی، یوه رابطه موجوده ده. صحیح ده؟ بل مهم شی چې دی په دې ځای کې کوفیشینټ دی. کوفیشینټ که چېرې مثبت وي معنا یې دا ده چې موږ مثبته رابطه ورسره لرو، او که چېرې منفي وي معنا یې دا ده چې منفي رابطه لري.
که چیرې یو یا د یوه نه کم وي معنی دا ده چې دا ښه رابطه ده، مثبته رابطه لري. او که چیرې منفي رابطه وي، منفي یو یا د منفي یو نه کم وي معنی دا ده چې منفي رابطه ورسره لري. یعنې که قیمت څومره ډېر وي په هماغه اندازه خلک کم اخلي. مثلا اوس وخت کې خلک ډېر رومي بانجان نه اخلي، دلیل یې دا ده چې قیمت یې لوړ دی. په اوړي کې چې قیمت ټیټ راشي خلک هم ډېر رومي اخلي. بل مهم شی چې ما غوښتل تاسو ته یادواري کړمه هغه د وای مساوي کیږي په ام ایکس جمع بي سي. د دې په خاطر ریګریشن چې تاسو محاسبه کوئ معمول تاسو ته وای ام ایکس جمع بي درته معلوموي. انټرسپټ به په دې ځای کې وګورئ. زموږ انټرسپټ 8560 دی. د دې نه تاسو ته تخمین درکولی شي. صحیح ده؟ نو دا به وګورئ ضرب د ایکس. ایکس د تاسو البته معلومیږي چې ایکس د کومه یو ځای تاسو محاسبه کوئ. مثلا د 8500 د 4700 د کومه یو ځای محاسبه کوئ ضرب د انټرسپټ. نو انټرسپټ په دې ځای کې موږ د 8560 دی. دا مهم شیان دي چې تاسو کله ریګریشن انالیسیس کې سیګنیفیکنټ اف ګورئ، آر سکویر ګورئ، پی ویلیو ګورئ، او بل تاسو د ریګریشن فرمولې کتلی شئ چې ډېر مهم دی د تخمین دپاره او ټي ویلیوګانې.